محمد د ح میم دال حمد نه اغستل شوی، یعنی هغه شخصیت، هغه عظیم شخصیت چې په دې دنیا کې د ټولو نه زیات ستایل شوی دی او ستایل کیږي او خلق نعتونه او د هغې صفتونه وایي. په دې مستوا باندې هیڅ انسان نه مخکې تیر شوی نه به راتلونکي کې راشي. او دا محمد، دا پاک نوم، دا همداسې د عبدالمطلب په ژبه همداسې نه و راغلی لکه تلقین شوی چې وی د رسول الله سلام په سیرت کې چې دا نوم نه مخکې چا ایښودی او دې نه مخکې دا نوم چا نه پیژنده، او چې را روانو کعبې ته یې وړی و چې نوم دې پې څه کېښودو، وایي دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. محمد صلی الله علیه وسلم یعنی څومره قصیدې او نعتونه او ستاینې او خصوصیتونه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شوي او بیانیږي په دې اندازه د هیڅ چا نه دي بیان شوي. نو دا ډېر ستر او عظیم انسان دی. او شیخ سعدی صاحب خو خلاصه کړې ده، وی بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر. قصه مختصر دا ده چې د هغه عظیم ذات نه وروسته به ستا درجه ده.